سره وتلو د ولسوالۍ و مخ ته ټاک ټوک شروع سو باره نارې سول کلي ته طالبان اچوس موږ په موټرسایکل چې موږ سړک ته ووتلو موږ ګرده یوه مخه وویشتل کوم طرف وویشتله معلوم نه نو خبر نه و د شا د خوا ټکه اوس ما ټاپ تا ته در ښکاره کړي د شفاخانې څخه راغلي چې یاسم و در د نس مې راوتلي دغه ځای کې چې پر ځای وموښتل مرمۍ وه ټکان یې در باندې وکړل معلوم یا خپل سره ټکان موږ مابینځ کې راوستو بالا زه دلته وویشتلم اوس تاسو په فامیل کې څونه شهیدان او ټپیان لري شهیدان او ټپیان لرو ټپیان لري په شفاخانه کې دي نور دي هغه هم اوس را خارجېږي یو څه څو کسان ټپیان وو درې نفره درې زنانه دي یو مرلانه دي د ډال په کوم ځای کې مو کور وو ډنډ ولسوالۍ سر د سیچ د شواز د ډنډ ولسوالۍ د باغ دی باغ کې د مناریت سړک په لارې موږ تللو بالا قسم کړه ولا کې تجار نه کړی د ولا کې شپشته نه کړی دا شیان چې راوړي یو چا در رسیدلی دي یو شی در کول کیږي موږ نن دومره د کدرېمه چې راغلي یو کدا غدي مخه کړی کوم مجر صاحب دی موږ په خدمت کې درېدلې دي نو خو تجار سر نه ګرځي نه په دا ټول کم تجار سر ګرځول دي ورته په ټولو باندې تجاران هم نه رسیږي دولت تاسو سره کومک نه کوي حکومت کومک نه سره کوي جنگ د دواړو طرفینو دی په منځ کې عوام واخیستل ختمه کړ اوس هر تاجر هم ورور دوی خو دوه بس په 10000 کورنۍ رابطه 10000 کورنۍ افراد اشخاص ته حساب وکړي بخیا دي لکونه ته رسیږي په دا ټولو باندې تجاران هم نه رسیږي د دې کور ودانه تر خپل هدف پر د خارج د داخل څخه خلک کومکونه کوي دعای ورته کوي اول دی الله ته وکي چې دغه حالات سم سي چې خپل کورو ته ولار سو کوي چې کلندې خپل په کور کې په عزت ناز موږ هغه پښتانه و چې بیل اجازه به د بل بام ته موږ سر نه سوي پورته کولای مګر نن ورځ موږ راي نه روښه ټوله وسره پیښ ټوله سره ګاټ واړ ساتر نسته ساتر ووته په ټاټو کې ژوند کوي دا د چا منځ نه دي دا د چا نوړي نه دي ګرځ په داخلو کې ګرځي دغه نه قدر موږ دغه حالات دغه ژوند راوېستل او بیا موږ پښتنو داسې کار دی چې یو د بل بې اجازې د چا و بام ته نسي ختلی چې یو څوک د چا بام ته خېږي هغه د بله څه اجازه اخلي وایي ورور ته غږ وکړه زه دا بام ته پورته کېږم ګل کوي یا خټ کوي یو بام جوړوي چې هغه پورته کړي راځي چې مګر نن وخت موږ دغه حالات راووتو نن ورځ موږ ښځې و نر و شیان ټوله سره ګډ وواړ دي یو په خدای که په خپل ناموس خبرې چې چیرې ناست دی چیرې پروت دی چې څه کوي څه نه کوي موږ د تجارانو دا خواهش کوو چې شی راوړي یا دغه کوي چې دونه راوړي چې دغه ټوله په ورځ دونه شی مه راوړي چې مثال دوه نفر ته ورسي درو ته نه ورسي هغه مو یا دغه مشر د دغه لاندې چې دا ولا د یوړل یا بل یوړ یا بل یوړل که دغه مدیر صاحب که دغه نور ځوانان یا شی که تاسو لږ دغه لږ شی راوړي او دا دی په موږ په ټولو رسوي خو دلته بیا عبارت یو وای داسې څوک بل وای داسې څوک موږ داسې غواړو چې موږ ته داسې شی راورسېږي چې هغه موږ آینده کار به وشي یا خیمه یا مدیر صاحب دی موږ نه نفره ستړی دی په دا یوه فامیل کې نه نفره دي پر نه نفره باندې دا مدیر صاحب یا 4 پیکه ور ورسي یا 3 پیکه ور ورسي یا 2 پیکه ور ورسي د یوې ډوډۍ سره باره نو نه نفر ته په یوه پیکو 2 پیکه یا په یوه ډوډۍ باره سره وزر کوه خو د مجبورۍ په خاطر باندې دا خلک ناست دا د ژوند تېروي داسې وخت راغلی وم د ډوډۍ لا نه ده خوړل نه غرمه خوړلې نه ماښام خوړلې لکه دی که مدیر صاحب دی کابل دی ډوډۍ ځینې پاتې زموږ په خدمت کې ورکې دا اوس هم د جوالو واخواته زما ورځ په ماشر غاړې باندې که زه خپل د کورنۍ دغه نه قدر کې دغه کوم لکه د دغه خوند وموندو چې دغه وزر سي د دغو بچیان پر کراره سي په خدای او په رسول که ما د خپل کورنۍ دغه نه کوشش کړی دی او خدای دې ټپي راته پروت تاسې خپله وینې په دغه ځای کې د دې د نن څه وامه ده چې را رخصت سوې ده نن د شپږمه ده چې موږ دغه کړی بیا هلته تقریبا پر کور باندې خو هغه هم سره تنګ په هر کور کې درې کړي بیا هلته یې راته او دلته ورسي دغسې دوام مو ورکړی ده دوا هغه په چینایي شفاخانه کې هغه په کڅوڼه کې ګولۍ راکړلې 2 پاکټه ګولۍ راکړلې هغه چې وریښې نوره دوا درکولې چې رخصتېدله 2 پاکټه ګولۍ هغه دې وخوړې راکړې وه په چینایي نور شی نه دي راکړي خو دی به ما سره ولاړ سي ما ته ستا ټوله مریضي معلومه ده زه به د دې د مریضۍ دوا اوس درکړم ورته رایم نو سمه ده